السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه نیکی هیلې او احترامات الله دې وکړي چې ټول ملګري به روغ او جوړ او خوشحاله اوسي او د صحت په جامو کې به پټ وي. ګرانو کتونکو د KPK سټوډیو له طرفه د ناتخوانانو غونډې پروګرام سره زه یم ستاسو ورور عبدالله عابد او راسره همکار صدام وفاصل. قدرمنو لیدونکو نن زموږ سټوډیو ته تشریف راوړی دی. یقینا په لر بر پښتونخوا کې ماشاءالله یو نوم لري او سره هر څوک آشنا دي، خو یقینا تاسو به د سکرین په ذریعه باندې نه وي کتلي. نو ان شاء الله موږ به دې سره مولوي شمس الرحمن مسافر صاحب سره به د ناتخوانۍ او د ژوند په هکله معلومات او یو څو پوښتنې کوو. نو تاسو موږ سره اوسئ، چیرته مه ځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب مبارک، موږ ستاسو ډېره زیاته شکریه، ډېره مننه کوو چې تاسو دومره د مصروفیاتو ډک وخت کې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو او موږ سره د ناتخوانانو غونډه کې تاسو شرکت وکړ. رب العالمین دې ستاسو په اواز کې، ستاسو په عمر کې، په هر څه کې رب العالمین برکت واچوي. الله مو ډېره خوشحالۍ نصیب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ټولو درنو لیدونکو ته او خصوصا تاسو ته او صدام وفاصل ته نورو ټولو مینوالو ته د زړه تله شکریه ادا کوم او د تاسو نم ډېر ممنون یم. ستاسو د قیمتي وخت مشترک الله تعالی مو تل تر تله کامیاب او کامران ولره. الله دې در خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب محترم، خو به تاسو نه اول دا پوښتنه وکړو تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟ نو اصل کې موږ د افغانستان یو، زابل ولایت، او پیدا سوي د هجرت په دیار کې یو. په میرامشاه کې بیا هم د هغه ځای نه هجرت وکړئ ډېر اسماعیل خان ته، اوس فعلا او حالا په لکه مروت کې اوس. مولوي صاحب مبارک، د ناتخوانۍ میدان ته چې تاسو تشریف راوړی دی، نو څومره وخت تاسو وشو او څنګه د ناتخوانۍ میدان ته تاسو تشریف راوړو؟ نو څنګه تاسو د چا اواز نه متاثره شوئ؟ تاسو څنګه شوق پیدا شو؟ او یقینا دغسې خبره ده، اکثر چې په معاشره کې سړی وګوري که هر ناتخوان وي یا هر شاعر وي نو هغه د متقدمینو خلکو له اوازه یا له شعره متاثر وي. نو زه خپله له ډېره وخته ما ترانې اورېدلې د الحاج ملا فقیر محمد درویش، سجاد مولوي صاحب، عزیزي مولوي صاحب، داسې نورو ملګرو، نو د هغو ترانې مې اورېدلې. زه هغو دې ته واسولم چې زه هم خلکو ته څه ناڅه د ترنم په ژبه باندې وړاندې کړم. نو تقریبا داسې وبوله چې له 2015 نه موږ رسمي ترانې شروع کړې. ماشاءالله. یقینا مولوي صاحب مبارک، اول خو ستاسو اواز نه زه خپله هم ډېر زیات خوند علمه. رب العالمین دې ستاسو په اواز کې برکت واچوي او الله دې د خوږوالی تر تله ستاسو اواز کې لري. خیر سره تعالی دې قدر وکړه. بس د تاسو پروګرام نه موږ ډېر خوند اخلو. ماشاءالله ډېر خوندور پروګرام د مینوال یې ډېر تعقیبوي. الله تعالی دې نور مزید ترقي ورته نصیب وګرځوي. جزاک الله، الله دې اجر. مسافر صاحب محترمه، په دې ناتخوانۍ کې تاسو څوک استاد پاتې شوی؟ تاسو زده کړه له چا نه کړې ده او اوس پورې به ستاسو شاګردان شته دي یا نشته؟ تر اوسه تاسو څومره نعتونه، نظمونه او حمدونه به ریکارډ کړي وي اندازتاً؟ یاره تقریبا داسې کره تعداد به د ترانو نه راته معلومېږي یا د نعتو یا د حمدونو، خو تقریبا دغه 200-300 شاوخوا ترانې یا نعتونه یا حمدونه مې ریکارډ کړي دي. او داسې د چا شاګردي مو نه ده کړې، که د چا طرزونه مې اورېدلي وي او د هغو په طرزو مې یا نعتونه یا حمدونه ویلي، لکه دا مذکوره نومان چې مې درته ذکر کړل مخکې. او دغسې الحمدلله ډېر ملګري لرو چې موږ په طرزو کې او دا رقم په شعرو کې ورسره مرسته کوو. نو الله تعالی د هغو هم ترقي ورنصیب وګرځوي. امین. جزاک. مولوي صاحب محترم، کم وخت کې د ناتخوانۍ او د ترانو دوران او خوند مزه وه؟ تاسو خو ماشاءالله ناتخوانۍ کې ډېر وخت وشو راغلي، تاسو د تجربه اندازه. بلکل. نو د ترانو د خوند په هکله تا پوښتنه وکوله. یقینا که د افغانستان په سطحه ورته وګورې تر انقلاب مخکې ډېرو ترانو خوند کاوی او ملګري بې هڅه ول د سنګر ډګر ته او دا رقم محراب منبر ته، مدارسو ته او تعلیم دیني تربیې ته. نو الحمدلله هغه خبره مخکې ډېره په چټکۍ سره روانه وه، خو الحمدلله اوس بیا دغې ته ضرورت ده چې موږ تاسې اصلاحي شان حمدونه او دا شان خلکو ته وړاندې کړو. نو د تیر په څیر باندې به زه هم انشاءالله د ناتخوانۍ دوران اوس ډېر کامیاب شوی. پخوا دومره ناتخوانان او دومره ملګري شاعران نه وو، اوس الحمدلله تعداد یې بیخي زیات ده. مولوي صاحب محترم، تاسو چې دا کم نعتونه، نظمونه، حمدونه، ترانې وایي، نو د دې چې دا کم مصارف دی دا تاسو د خپله ژبه کوئ که تاسو سره څوک همکار یا کومک والا څوک سره کومک اخلاص کوي؟ یاره
په ابتدا کې به موږ ترانې ریکارډ کولې نو اکثر خپل مصرف باندې به ریکارډ کولې په سټوډیو کې نو له خپل جیبه به مصرف ادا کول. اوس الحمدلله چې څه ملګري مینوال پیدا شول نو شاعران شعرونه راولي هغه خپل مصرف پرې کوي. داسې سټوډیو ته لاړ شو نو هغه ملګري بیا که 2-3 ترانې ریکارډ کړو حتی که البوم پکې ریکارډ کړو نو ملګري بیا پیسې نه اخلي الله تعالی دې ته اجر ورکړي. نو پخوا هم داسې اوس په خپل جیب هم لګښت کوئ اوس نو الحمدلله نور ملګري همکار دي ماشاءالله. مولوي صاحب مبارک اکثر خو ماشاءالله نتخوانان خو ډېر زیات بالکل اکثر د نتخوانانو دا شوق وي چې د نتخوانۍ ته د تشریف راوړي راشي د میډیا په ذریعه باندې او هغې نه رب العالمین چې د نتخوانۍ غټ خدمت واخلي نو هغې نتخوانانو له څه کول پکار دی چې څه وکړي او څنګه مخکې لاړ شي؟ بالکل نتخواني ته راتګ خو یقینا دا ډېر یو نیک اقدام ده که سړی په ښه نیت باندې وکړي. د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په نقش قدم باندې تک کول دي. نو حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارک حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په منبر باندې خپل صادر اوار کړی دی. وایي د مجاهدینو توري په دښمن باندې دومره اثر نه کوي لکه د تا دغه الفاظ د شعر په بڼه چې په دښمن باندې څومره بد اثر کوي. نو نتخواني خو یو ډېر ښه صفت ده که یو ملګری دغه صف ته راسي نو هغه ته دا کول پکار دي چې باید د یو مشر ناتخوان تجربهناک شاعر او تجربهناک ناتخوان سره واوسیږي او لږ مشورې او تجربې ځینې حاصلې کړي او آینده کې دی د خپل پرمختګ دپاره باید دی طرزو ته ډېره متوجه شي چې باید نوي نوي طرزونه او ښې خوندورې موضوعګانې په خپل شعر کې راوړي او مینوالو ته یې وړاندې کړي. مسافر صاحب محترم تاسو ماشاءالله نعتونه حمدونه ترانې ډېرې زیاتې ریکارډ کړي دي ډېر هم ویلي دي. نو داسې کوم حمد یا نعت تاسو ریکارډ کړی چې مینوال هم ډېر زیات خوښ کړی وي خوند یې ترې نه اخیستی تا ته خپل هم خوند درکړی وي نو که هغه نعت شریف تاسو د مینوالو ته ډالۍ کړئ چې زموږ هم دا روح تازه شي مینوال هم ترېنه خوند واخلي؟ اوکې بلې دغه یو نعت شریف خو ما د وړې دورې نه بلکې د سترې دورې په کال باندې داسې په یو اجتماعي ځای کې ویلی و نو ملګرو ډېر خوښ کړی و او زیات ملګرو نشر کړی و. نو هغه نعت شریف مهاجر صاحب جوړ کړی ده کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره دغه نعت شریف ملګرو ډېر خوښ کړی. نو که دا نعت شریف تاسو د کتونکو ته ډالۍ کړه خیره سره صحیح ده بس ووایو. کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره ښکلی وای سحر به مې ښکلی مازدیګر به مې هره شیبه ستا تر څنګ ولکه اختر به مې هره شیبه ستا تر څنګ ولکه اختر به مې ستا د روضې خواته تېرېدلی مې هم شپې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره څومره ښایسته ښکاري څومره عجیبه ښکاري ښکلې شنه روضه د یار څه خوږه خوږه ښکاري ښکلې شنه روضه د یار څه خوږه خوږه ښکاري کاش د درودونو پرې شیندلی مې غونچې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره هغه چې وطن مې وای هغه چې مدفن مې وای ستا د روضې خواته چې یاره زنکدن مې وای ماتې مهاجر باندې د مرګ چې وای خولې یاره
ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره ستا تر مدینې یاره ستا تر شنې روضې یاره. جزاک الله. الله دې ډېر اجر درکړي. یقینا ډېر خوند وکړ. خیر ساده خوشحاله کامیاب قدر وکړه. ګرانو کتونکو مولوي شمس الرحمن مستغفر صاحب ماشاءالله ناز شریف ډالۍ یقینا تاسو هم ترنه ډېر خوند اخیستی زموږ هم سره ماشاءالله روح تازه شو. الله رب العزت دې د دې په اواز کې په عمر کې ډېر برکتونه واچوي. نو مولوي صاحب نه به د اخري پوښتنه کوو چې خپلو کتونکو ته او مینوالو ته څه پیغام لري؟ مینوالو ته خو په اخر کې د ما دا پیغام ده کوم شاعران ملګري چې د شعر میدان ته رادانګلي او کوم ناطقانانو ملګرو چې د ناطقاني ډګر ته ځان آماده کړی وي نو له شعر سره سره له ناطقاني سره سره باید هر مسلمان خصوصا ناطقانان او شاعران چې د اسلام په خاص طبقه کې راځي په تقوا باندې ځان سنبال کړي او په مینه او محبت باندې ځان سنبال کړي نو کدی په ځان کې شریعت او اسلام په مکمل توګه سره شاعران او ناطقانان او خصوصا عام مسلمانان په ځان کې راولي نو ان شاء الله الرحمن د دې له شعرو د دې له ترانو به ډېر خلک خوند واخلي او الله تعالی به محبوبیت ورته نصیب کړي. په پای کې او اخر کې له تاسو نه او د تاسو له درنو قدرمنو ملګرو نه او د تاسو له دا پروګرام نه او د تاسو له دا وخت نه ډېره مننه کوو چې تاسو موږ ته د قیمتي وخت راکړئ او په دغه قیمتي پروګرام کې موږ ته شرکت حصه راکړه. الله تعالی مو تل تر تله کامیاب او کامران ولره د آینده کې د ښو شیبو په هیله باندې یم درته. جزاک الله. ګرانو کتونکو دا مولوي شمس الرحمن مستغفر صاحب ماشاءالله موږ د د ژوند او د ناطقانۍ په هکله معلومات او پوښتنې وکړي او تاسو واورېدلې نو مولوي صاحب محترم ډېرې ښکلې خبرې وکړي. نو څوک هم چې د دین په شعبه کې خدمت کوي نو الله رب العزت موږ ټولو ته تقوا عاجزي اخلاق او را نصیب کړي. الله رب العزت موږ ته موږ په خپلو حکمونو برابر کړي. رب العالمین دې موږ په نبوي سنتو باندې برابر کړي. نو ګرانو کتونکو دا زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ KPKS سټوډیو په نامه باندې زموږ چینل دی نو دې باندې به انشاءالله موږ تاسو ته مشهور ناطقانان انشاءالله راولو د خیره سره نو دا د سره سبسکرایب هم کوئ ملګرو سره شیر هم کوئ او د بل پروګرام راتلو پورې د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.